میخوام همین صحبت ها را در زبان دری هم بگم. در افغانستان اگر میخوای جنگ بکنی، ما به اطمینان میتونم بگم که اصلا امکان نداره، چون ذهنیت مردم افغانستان در مقابل طالب باید اول ساخته شود. بعد از او اگر صحبت جنگ شد 50% پلاس، یعنی 50 جمع مردم افغانستان وقتی که مخالف طالب شوه، در او زمان میتونه که جنگ بکنی و بازی جنگ ببری. ما چرا در افغانستان جمهوریت داشتیم 20 سال، همه چیز هم داشتیم، بازم میدان باختیم. دلیل عمدهش چی بود؟ چون بدون از ولایت کابل و چند ولایت دیگه مرکزی دیگه در همه ولایت افغانستان مردم به یک نوع به همراه طالب بسیده بودن. نو د دغه لوجه مخکې لدی چې د طالب سره د جنگ خبره وسی، د جګړې خبره وسی، غوړه دار چې د ذهنیت خبره اول وکړو، او د ما ولس هغومره ذهنیت نه دی جوړ د طالب په وړاندې. مننه. آصف خان ځواک، مننه. وره همدغه زما پوښتنه ده، دا به څومره وخت ونیسي چې موږ دا ذهنیتونه جوړ کړو او هغه وخت ووایو چې اوس باید د طالب په مقابل کې عملا باید جګړې وکړو؟ څومره وخت به ونیسي ستا په نظر؟ خو لږ به مې خبرې اوږدې سي. غوره به دا وه چې دا د جمهوریت په وخت کې دغه ذهنیت سازي سوی وی چې دغه حالات نه وي راغلی. زه به د ترکیې تر ټولو ښه مثال درته درکړم. 2014 کال کې چې کله د ترکیې د رژیم په وړاندې کوم کودتا کېږي، ولې کودتا ناکامېږي؟ دلیل یې څه شی و؟ ځکه د خلکو ذهنیتونه جوړ وه چې که چېرې جنید لږ اواز ټیټ کړه. کله چې د خلکو ذهنیتونه د دولت په مقابل کې مثبتي او جوړي، هلته ورور هیڅ کله سیستم نه له منځه نه ځي. موږ او تاسو په افغانستان کې د خلکو ذهنیت بدلولو لپاره باید کار ورته ووایو. دغه مو تر ټولو غوره کار ده چې دلته وروره ګوله موږ او تاسو ناست یو په میډیا کې، په راډیو کې، په تلویزیون کې، په یوټیوب چینل باندې، چې تر څو پورې ستاره ټولنې او هم مهاله اوس تاسو ګورئ چې طالبانو په افغانستان کې څه شروع کړي دي. هر هغه کار کوي چې د ټولنې د ذهنیت خلاف ده، د ټولنې د غوښتنو خلاف ده، او دا ورو دوی په خپله باندې خپلې پښې وهي. هغه ورځ د خدای راولي چې په افغانستان کې خلک وروره د دوی په مقابل کې راپاڅېږي، نو بیا د جنگ خبرې دلته به موږ یو وړه خبره کوم ښه ستا د خبرو په ادامه باندې. په افغانستان کې نن سبا چې ملایان کوم کار کوي د خپلې بقا دپاره، دوی د مکتبونو په نسبت مدرسې زیاتې جوړوي او ولې تضاد ورکوي تر څو د دوی په وړاندې د خلکو پاڅون جوړ نشي. دوی داسې فکر کوي چې دغه نظام یو الهي نظام ده، د یو دینی نظام ده، تر څو د خلک په فطري ډول دغه جرأت ونه کړي د دوی په وړاندې راپاڅي یا مظاهره ونه کړي یا جنګ ونه کړي. دوی خپل ځان ته هر نوع روایت جوړ کړی ده یا به جوړوي تر څو د خلکو د ځپلو دپاره کار ووایي، مګم د دوی په وړاندې دوی هر فکر چې وي د دوی په مقابل کې چې دوی د خطره د منځه وړي. دوی دغه مدرسې جوړ کړي. اول په خپل کور کلي کې تاسو وګورئ د مکتب په نسبت مدرسه زیاته ده، او د مدرسې چونې ته چې ووایي چې دا جنگ یا مثلا طالب ښه نه ده، سر در ماتوي. یو وړوکی ماشوم به سر در مات، ځکه چې دغه دوی ذهنیت دغسې جوړ شوی ده. مهرباني. حقیقا همدغلته یو غواړم د میرویس ورور ته یو خبره بله م اضافه کړم د تاسو د خبرو په تایید، چې هر سیستم د خپل د بقا دپاره باید دوی د خپل د سیستم د پایښت دپاره دوی باید کار وکړي، ذهنیت جوړونه وکړي. موږ چې کله تیر جمهوریت په افغانستان کې درلوده، له ډاکټر صاحب غني نه رانیولی تر بیرته ډاکټر صاحب غني پورې، چا هم د نظام د بقا دپاره د پایښت دپاره ذهنیت جوړونه فکر رغونه ونه کړله. په افغانستان کې په 1920 کې موږ د وطن دوستۍ په نامه مضمون په مکتب کې پیدا کړ. فکر نه کوي چې موږ دا ډېر ناوخته په خپل ښوونځي کې په نصاب کې اټ کړله. موږ ارزښتونه بیخي نه پیژندل. د دغو ټولو دپاره جمهوریت باید کار کړی و. اما نن طالب څه کوي؟ 2,000 نه زیاتې مدرسې درته په افغانستان کې جوړې کړي دي. هر یو کور کې یو طالب درته روزي، 2 طالبان درته روزي، چې سبا وروره د دوی په مقابل کې هر څوک راپاڅېږي جګړه کوي، د کوره به یو طالب ورته راوځي او جګړه به در سره کوي، ځکه چې دوی لګیا دي خپل د پایښت دپاره، خپل د بقا دپاره مدرسې جوړوي. هغه څوک چې د دوی په ملاتړ کې ودرېږي، هغو دپاره دوی مدرسې جوړې کړي، دوی ورته هر څه جوړ کړي او هغه ورځ تر بلې ورباندې کار کوي. د نجونو مکتبونه یې درته تړلي دي، یوازې د هلکانو مدرسې خلاصې دي. نو دا ورځ تر بلې د ګاردیز په پوهنتون کې د محصلینو انټرنیټ قطع کړی، مدرسې ته یې ورکړی ده. اوس پوهنتون وګوره، مدرسه وګوره، او د مدرسې ورته اجازه ورکړه چې خپلې ترانې پکې وغږوي. مهرباني. همره زما خبرې مننه، نور ملګري به هم غږېږي. سلامونه نیکې هیلې قدرمن مشر تاسو ته او سارا کوربې ته د